بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د او توري وایي او د او د توري اړوند لغتونه وایي. Words for O. موږ مخکې ویلو چې او واول دا واول یو د بل اواز ورکوي، نو او هم د الف زیر الف مد پیښ د دغو اوازونه ورکوي. مثلا اورنج، آنین، آیل، اولد، اوپن. اورنج نارنج، آنین پیاز، آیل غوړي، اولد زوړ، اوپن واز یا خلاص. O-R-A-N-G-E orange, O-N-I-O-N onion, O-I-L oil, O-L-D old, O-P-E-N open. اوس راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې موږ د واټ لپاره مثالونه کاروو او موږ په تېره ورځ کې ویلي چې واټ یعنی څه، یعنی د یو شي په اړه پوښتنه کوي. د هر څه چې تا ذهن کې راګرځي یو شی وي د هغې په اړه چې پوښتنه کې ته به واټ کاروي. اوس راځو دغه جمله په انګلیش ژباړو. هغه چی دی یا څه دی هغه. موږ په تیر لیکچر کې ویلي چې هیڅ ژبه لغت په لغت په بله ژبه نه ترجمه کیږي، نو د دې په خاطر موږ وایو چې هغه چی دی. دلته دا چی دی د جملې په آخر کې راغلی، خو په انګلیش کې همدغه چی دی یا چی دا د جملې په سر کې راځي. لکه وایي چې واټ له هغې نه وروسته دی راغلی، یعنې جمع راغلی. د دې معنا ده آر. واټ آر چی دی. دوز به اشاره کوله چې لرې و او ډېر و یا هغه یې معنا ورکوله. واټ آر دوز چی دی هغه یا څه دی هغه. وای آنین چی ده. ما دلته مثلا مخکې ویلې آنین، تاسې به وایئ چې آنین چی دی او شی درته عجیب ښکاري د هغې په اړه چې پوښتنه کوي. نو آنین چی ده دلته بیا هم چی ده په آخر کې راغلی، خو په انګلیش کې د یادولو وړ ده چې همیشه دغه چی د جملې په سر کې استفاده کیږي. له هغې نه وروسته که ټو بي و ټو بي کاروو. مثلا what له هغې نه وروسته ده راغلی، د ده معنا ده is. what is onion. مثلا تا ته یو لغت عجیبه ښکاره شو یا یو کلمه د یو چا عجیبه درته ښکاره شو، ته ترېنه پوښتنه کوې چې دا چی دی. what is onion. پیاز یا آنین چیه ده، تا مطلب دا ده چې آنین په اړه پوښتنه کوې. اوس بل مثال ته راځو. وایي ژوند څه ده. یو پوښتنه کوې له یو چا نه چې ژوند څه ده، نو ته به دا په انګلیش کې څنګه کوې. دلته دا څه ده په آخر کې راغلی، خو په انګلیش کې هم دا څه ده یا څه د جملې په سر کې راځي. what بیا له هغې نه وروسته ده what is او life ژوند. what is life ژوند څه ده یا څه ده ژوند. بل مثال ده. وایي دغه چی دی یا چی دی دغه. لکه موږ په عام اصطلاح کې چې وایي دغه چی دی هغه چی دی که نه. د دې په خاطر اوس موږ دلته دا چی دی یا څه دی د جملې په آخره کې راغلی، خو موږ په انګلیش کې سر کې استفاده کوو. د چی معنا واټ، له هغې نه وروسته ټو بي. ټو بي دلته دی ده، د دې معنا آر ده. واټ آر د دغه معنا هم دیس وه او هم دیز وه. دا چې دلته آر استفاده شوی یعنې جمع ته خطاب شوی، نو موږ دیز استفاده کوو. واټ آر دیز دغه چی دی. او که یو دانه و په هغه صورت کې بیا وایي چې واټ از دیس دغه چی دی. نو دا وې د واټ په اړه جملې چې ما تاسو ته جوړې کړلې. تاسو هم کولی شئ چې له ځان سره همداسې تمرین وکړئ، جملې جوړې کړئ د واټ په اړه. مثلا تاسو چې هر چېرته چی یا څه ګورئ د هغه په ځای واټ استفاده کوئ. که تاسو په ذهن کې هر ډول پوښتنه پیدا کېږي چې په هغې کې څه راځي، د همغه څه یا د چی په اړه واټ استفاده کوئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. ښاد او بریالي اوسیږئ.